د محمد اشرف غني په اړه تازه او نوی خبر راغی. دا چې دا خبر چا او څنګه اعلان کړ، ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ، ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د افغانستان په جمهوریت نظام کې د چارو ادارې رئیس فضل محمود فضلي ویلي له ولسمشر محمد اشرف غني سره دوامداره تماس کې دی. ښاغلي فضلي له بي بي سي سره په یوې ځانګړې مرکه کې زیاته کړې، ولسمشر غني سره تماس کې یم، ډاډه یم چې هغه به د افغانستان د راتلونکي لپاره یو مشروع نظام ته منتخب ولسمشر په توګه واک لیږد اړوند خپله ونډه واخلي. د فضلي په خبره د نظام د سقوط په هکله ولسمشر غني او د هغه پر نږدې همکارانو یو ناسم روایت تپل شوی دی. هغه زیاته کړې یوازینی ادرس چې د سولې لپاره یې واقعي هڅه کوله او اراده یې درلوده د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ د افغانستان حکومت و، خو نور ټول سیاسون شخصي ګټو پسې روان وو. نوموړي په ورته وخت کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د جګړې مخالف دی او جګړه د سیمې هیوادونو استخباراتو ته د لا زیاتې لاسوهنې زمینه مساعد کوي. ملګرو که تاسو هم د فضلي په اړه کومه نیوکه یا کوم کومنټ لرئ، موږ سره یې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.